अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د नन ورځ اهم ترین ویلاګ سره زم اجاز یوسف زئی کتونکو په نننی ویلاګ کې به زه خبره کوم چې عالمی سیاست کې ډیر په تیزی سره بدلون را روان دی. عالمی منظرنامه کې بدلون په نظر راځي. کتونکو عالمی نظام چې کوم دی دا تهس نهس کیږي او د دې په ځای یو بل نظام چې کوم دی هغه جنم اخلي او د هغې د ځایناستې لپاره یو بل متبادل نظام مونږ ته داسې په نظر راځي چې راشي. کتونکو د یوکرین د مسلې یعنی د یوکرین د جنگ د خاتمې لپاره د دوه عالمي طاقتونو یعنی د روس او د امریکې ترمنځ د سعودي عرب سرخار په ریاض کې اهم ترین مذاکرات شوي دي. په دې مذاکراتو کې د روس خارجه وزیر سرګی لاروف او دغه رنګ د روس چیف فارن پالیسی ایڈوایزر ایری ایشاکوف ګډون کړی دی. د دې ترڅنګ د امریکې په وفد کې د امریکې خارجه وزیر مارکو روبیو، مایک واټ څوک چې نیشنل سکیورټي ایڈوایزر دی، د دې نه علاوه سټیو ویټکوپ څوک چې د صدر ټرمپ لخوا د میډل ایسٹ یعنی د منځني ختیځ لپاره خصوصي نماینده دی، په دې اهم ترین مذاکراتو کې برخه اخیستې ده. دا خبرې اترې تقریبا څلور نیمې غنټې جاري وي. په دې کې د دنیا لپاره او د یوکرین لپاره اهم ترین فیصلې شوي دي. کتونکو بعد نظر کې داسې په نظر راځي چې په یوکرین محاذ باندې امریکې او د هغې اتحادیانو شکست خوړلې وي او روس فاتح په نظر راځي. کتونکو د دې په مذاکراتو په نتیجه کې به تاسو راتلونکو ورځو کې د صدر ډونالډ ټرمپ او د روسي صدر ولادیمیر پوټین ترمنځ ملاقات هم ووینئ او هغوی به یو اګریمنټ ته یو ډیل ته لوزنامې ته ورسي او د هغې په نتیجه کې به هغوی د یوکرین د جنګ خاتمه وکړي او یو څو شرطونه به هم لاګو کړي. د هغې به په عالمي سیاست باندې ډیر ژور اثر په نظر راشي. کتونکو د دې مذاکراتو په نتیجه کې د روس طرف ته چې کوم اهم پوینټونه مخې ته راغلي دي یعنی د روس د فایدې لپاره چې کوم پوینټونه مخې ته راغلي دي هغه دا ده چې یوکرین به د نیټو اتحادي هیواد نه جوړیږي. کتونکو د روس په یوکرین باندې د حملې بنیادي وجه هم دا وه چې امریکې او د هغې اتحادیانو غوښتل چې یوکرین د نیټو په فولډ کې شامل شي، یعنی د یوکرین سرحداتو پورې د نیټو اثر ورسولی شي او بیا د یوکرین د علاقې نه په روس باندې حمله کې اساني وي او په روس کې چې کوم اهداف دي د نیټو هغه په اسانۍ سره هغوی هټ کړي. د دې بنیادي دا یو مقصد په نظر راتو. د دې د مخنیوي لپاره د دې سکیم یا منصوبې د ناکامولو لپاره روس په یوکرین باندې حمله وکړه. یعنی د دې نه مخکې چې یوکرین د نیټو ممبر جوړ شي روس په یوکرین باندې حمله وکړله او هلته چې کوم دی نظام زندگی مفلوج کو. ډېرې علاقې د روس په اثر کې راغللې. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې دواړه هیوادونه یعنی روس او امریکا دې ته هم سلا شوي دي چې روان کال به په یوکرین کې انتخابات کیږي. همدا کال په یوکرین کې د انتخاباتو کال هم دی. صدر ولادیمیر زیلنسکي په کال 2019 کې په اقتدار کې راغلو. بیا وروستو هغه د 5 کالو لپاره اگر چې صدر منتخب و خو وروستو یو کال د هغه په دور صدارت کې اضافه وشوله ځکه چې هغه دا جواز لرلو چې په روس باندې حمله شوې ده او دا زمانه جنگ دی، لہذا په دې کې صدر بدلول ښه خبره نه ده. نو داسې ښکاري که چېرته د یوکرین جنگ خاتمه وشي نو د صدر زیلنسکي خاتمه هم په دې کې په نظر راځي. یعنی سیاسي کریر بطور صدر هغه موږ ته مزید په نظر نه راځي. که په الیکشن کې یعنی د روان کال کې چې کوم الیکشن کېدونکی دی که په دې کې زیلنسکي برخه واهملی نو په راتلونکي سیټ اپ کې داسې په نظر نه راځي چې ګنې په راتلونکي رژیم کې د ولادیمیر زیلنسکي یا د هغه د هم نوا یا هم حیال خلکو ځای جوړ شي. کتونکو د دې نه علاوه په روس باندې چې کوم د امریکې پابندۍ دي د هغې د خاتمې هم خبره کیږي. یقینا چې دا د روس لپاره ډیره لویه لاسته راوړنه ده، ډیره لویه کامیابي ده. هغه دا ده چې کله په کال 2008 کې جورجیا باندې د روس اګریشن شو، د روس حمله شو وه، د هغې په نتیجه کې نیټو ملکونو او امریکې بالخصوص په روس باندې پابندۍ لګولې وې. جورجیا هم غوښتل یعنی د نیټو نورو هیوادونو امریکې او
برطانیې دا غوښتل چې جورجیا هم د نیټو برخه جوړه شي او ځکه چې دا د روس بارډر سره جنګېدلی ملک دی نو په روس کې دوی د یوکرین د علاقو نه خپل اهداف په نښه کولی شي نو روس هم دا مناسب وګڼله چې د دې مقصد ناکامه کولو لپاره هغوی په جورجیا باندې حمله وکړله او بیا د هغې نه سمدست وروستو هم په دغه کال باندې معاهده هم وشوله د دې معاهدې مطابق یوکرین او جورجیا به د نیټو ممبران نه جوړیږي ځکه چې په هیڅ یو صورت کې د دې دواړو هیوادونو د نیټو ممبر جوړېدل روس ته ناقابل قبول ځکه چې په دې کې روسي علاقې غیر محفوظ کېدلی شوې یعنې که چېرته یوکرین یا جورجیا د نیټو ممبر جوړ شوی وي نو د بارډر ایریا نه به په روس کې دننه اهداف په اسانه هټ کېدل موږ ته په نظر راتلل نو د دې مقصد لپاره یعنې په کال 2008 کې او بیا کال 2014 کې چې کله په یوکرین باندې حمله وشوله نو د دې وروستو امریکې په روس باندې ډېرې غټې غټې پابندۍ ولګولې د هغوی په کپنو باندې پابندۍ ولګولې د هغوی چې کوم د تیلو کپنۍ دي په هغې باندې پابندۍ ولګولې او مختلفو هیوادونو ته چې به روس کوم تیل ایکسپورټ کول په هغې باندې ډېر لوی اغیز راغی بد اغیز راغی کتونکو د دې نه علاوه چې کوم مغربي نظام بینکینګ دی یعنې بینکینګ سیسټم چې کوم دی د هغې د فور نه هم روس ویستیو یعنې ډیبټ کارډ شه سټریپ بینکینګ سیسټم چې کوم دی ډیبټ کارډ شه ویزا کارډ شه د دې نه علاوه ماسټر کارډ شه د دې نه روس چې کوم دی ایکسپل که او د دې ډېر لوی نقصان روس ته مخې ته راغی خو د دې پابندو عالمي ماهرین دا وایي چې د دې پابندو امریکې ته هم بې تحاشا نقصان رسېدلی دی او ویل کېږي چې تقریبا 300 ارب ډالر روس امریکې ته د دې پابندو په خپله هم نقصان رسېدلی دی کتونکو د دې نه علاوه چې کوم روس کومې علاقې قبضه کړي دي د یوکرین نه هغه هم دا ویل کېږي چې دا به د روس سره وي یا به د روس زیر اثر وي کتونکو تېرو ورځو کې تاسو اورېدلو چې صدر ډونالډ ټرمپ پخپله دا ویلو چې په راتلونکي کې یعنې مستقبل کې یوکرین د روس برخه جوړېدلی شي یا د روس په فولډ کې شاملېدلی شي دا قسمه بیان هغه ورکړو نو موږ ته داسې په نظر راغلله چې ګنې امریکې په یوکرین کې د یوکرین رژیم چې کوم دی د ولادیمیر زیلنسکي حکومت چې کوم دی د هغې حمایت پرېښوده او باقاعده توګه هغوی شکست تسلیم کړه صدر ډونالډ ټرمپ ته یا امریکې ته په دې کې څه فایده رسېدلی شي په هغې کې دا فایده امریکې ته ده چې ډي ډالرایزیشن پالیسي چې کوم ده د روس یا د نورو د روس د اتحادي هیوادونو لخوا چې کوم ډي ډالرایزیشن پالیسي چې کوم ده د دې خاتمه به وشي یعنې په عالمي تجارت په چې کوم دی د نن نه پس یعنې د دې معاهدې د کامیابېدو په صورت کې به په ډالر کې کېږي یعنې د پابندو نه مخکې دا به وه چې د دنیا په کم ګوټ کې به یا د دوو هیوادونو ترمنځ چې به کوم چې کوم معاهدې کېدلې تجارت په کېدله نو هغه به د امریکې ډالر کې به کېدل اگر چې امریکا به براہ راست په دې کې شامل نه وه خو د ډالر کرنسي یو ریډیمیبل کرنسي وه یو انټرنیشنل کرنسي وه د دې له وجې به امریکې ته په دې کې انډایرکټ فایده ضرور رسېدله نو چې کله په روس باندې پابندۍ ولګېدلې د امریکې نو د دې په جواب کې روس او د روس چې کوم اتحادي هیوادونو خصوصا برکس هیوادونه چې کوم هغوی دا فیصله وکړله چې موږ به خپل تجارت په مقامي کرنسو کې کوو یعنې که چېرې د سعودي عرب او د روس ترمنځ تجارت کېږي نو هغه به یا په روبل کې کېږي یا به په ریال کې کېږي یا د چین چې د روس سره چې کوم تجارت کېږي یا د برکس هیوادونو خپل ترمنځ کوم تجارت کېږي هغه به د دغې هیوادونو په متعلقه کرنسو کې کېږي د دې ټرند ډالر ته ډېر غټ نقصان ورسېده او دې ته به ډي ډالرایزیشن ویل شو یعنې عالمي تجارت کې به چې کوم لین دین کېده مخکې به پکې ډالر مست و ضروري به ولې کله چې پابندۍ ولګېدلې نو بیا د دې هیوادونو یعنې د روس او د چین او دغه رنګ برازیل انډیا او د دې نه علاوه سعودي عرب هم دا قسمه بیانات ورکول شروع کړل چې موږ به خپل تجارت په خپلو کرنسو کې کوو نو د دې امریکې ته ډېر لوی نقصان رسېدلی کتونکو زه بل لږ ریفرنس ورکړم چې 1999 کې عراق کې سابق صدر صدام حسین حکومت هغه فیصله وکړله چې زه به خپل تیل په یورو کې خرڅوم نو امریکې ته دا قابل قبول نه و او تقریبا 3-4 کاله پس یې تاسو ولیدل چې په عراق باندې په کال 2003 کې امریکې حمله وکړله او
او دغه پالیسی ناکامه کړله. یعنی ډي ډالرایزیشن پالیسی امریکې ته چرې هم قابل قبول نه وي. نو صدر ډونالد ټرمپ باره کې دا ویل کېږي چې هغه به په دې کې کامیاب شي چې ډي ډالرایزیشن پالیسی چې کوم ده د دې په باقاعده توګه خاتمه وشي. د دې نه علاوه د مغربي هیوادونو دا ډیپلوماسي هم مخې ته راغلې ده چې دوی غواړي چې د روس او چین ترمنځ فاصلې سیوا کړي. د دې یعنی روس دوی په خپل فولډ کې شامل کړي، په تجارتي معاهدو کې شامل کړي. دغه رنګ چې کوم سویفټ بانکینګ سیستم د څنګه چې ما ذکر وکړو چې ډیبټ کارت، ماستر کارت، ډیبټ کارت او د دې نه علاوه ویزا کارت چې کوم د دې فولډ نه روس ویستو، په دې فولډ کې واپس روس راوستل د دا مقصد دی چې د چین نه د لږ غونډې بیل شي. خو داسې په نظر مونږ ته نه راځي چې د چین یا د روس تعلقات د دې معاهدې له وجې خراب شي. ځینې ماهرین دا هم رای لري چې په پهلې جنگ عظیم کې روس د برطانیې او د امریکې اتحاد یو. دغه رنګ په دویم عالمي جنگ کې هم روس د امریکې او برطانیې اتحاد یو. نو په دریم جنگ کې هم کوم چې امپینډینګ دی، کوم چې بالکل په موږ باندې مسلط کیږي په راتلونکي لږ وخت کې به تاسو وینئ چې دریم عالمي جنگ بالکل ماته داسې ښکاري چې دا به کیږي. او ځکه چې حالات داسې د دنیا دا قسم معاهدې اگر چې کیږي، داسې د دوسری جنگ عظیم نه مخکې هم د هټلر سره معاهده شوې وه د فرانس او برطانیې. د فرانس وزیر اعظم په وخت کې ایډورډ ډیلاډیر او نیول چیمبرلین د برطانیې وزیر اعظم، او دوی د هټلر سره ملاقات وکړه. او چې په کوم علاقو باندې هټلر کلیم کوه د چیکوسلواکیا علاقې وي یا چې کوم نورې علاقې وي، هغوی ته ورکړلې او دوسری جنگ عظیم مخه ونیوله. خو یو کال پس په 1947 کې چې کوم جرمن حکومت او هټلر هغه په باقاعده توګه په پولینډ باندې حمله وکړله. د دې په نتیجه کې دوسری جنگ عظیم شروع شو. نو په تیسری جنگ عظیم کې دا طاقتونه امریکا او یعنی نیټو دا غواړي چې هغوی که په دغه تیسری جنگ عظیم کې که چېرته روس په خپل طرف ونه دري نو نیوټرل کم از کم وساتي. ځکه چې په تیسری جنگ عظیم کې چې کوم اهداف دي دا ډیر زیات حساس دي. نو د دې اهداف ترلاسه کولو لپاره ضروري ده چې روس یا خو امریکا په خپل طرف ودري یا چې کوم دی روس لا یو نیوټرل سټیټس ورکړي. ځینې ماهرین دا رای هم لري. کتونکو د دې ویلاګ مقصد دا دی چې کوم ریاض کې مذاکرات شوي دي، د دې له وجې به په عالمي نظام چې کوم دی دا تتر بتر شي، یو نوی نظام به مخې ته راشي. ځکه چې صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې هغه نه ورلډ بانک فاینانس کولی شي، نه IMF ته فنډونه ورکولی شي، نه چې کوم د اقوام متحده ادارې دي کوم چې په دنیا کې لګیا دي کارونو کې، یونسکو دا، UNICEF دی، یا نور چې کوم د مهاجرینو ادارې دي یا نیټو تنظیم دی، دوی ته مزید امریکا پیسې نشي ورکولی. او دا هیوادونه چې کوم دي د دې تنظیمونو چې کوم ممبر هیوادونه دي، دوی دې په دې کې مالی کنټریبیوشن سیوا کړي. نو د دې نه دا پته لګي چې د امریکې که چېرې دغه فنډونه په دې تنظیمونو باندې او په دې ادارو باندې بند شي، نو د دې ادارو چې کوم استطاعت دی او د دې چې کوم عالمي ګلوبل اپریشنز دا به ډیر زیات متاثر شي. بل داسې طاقت نشته چې د ادارې سپورټ کې مالی تور. نو د دې نه داسې ښکاري چې دا اوسنی اډر چې کوم دی د کوم چې د دوسری جنگ عظیم نه پس خصوصا په وجود کې راغلی دی، د دې خاتمه مونږ ته په نظر راځي او یو نوی اډر، یو نوی نظام یو مونږ ته په نظر راځي چې دا نافذ شي. یعنی د روس او د امریکې ترمنځ چې کوم مذاکرات کیږي، د دې په نتیجه کې نوی نظام په وجود کې راشي. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهم ترین ویلاګ، راتلونکي ویلاګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.